أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وسلم ژوند اتوشتمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره اوویشتمه پته کې موږ د خیبر د غزا هغه واقعات بیانول چې د خیبر دوهمه حصه چې کتیبه ورته ویل کېده په صلح تسلیم سوه او يهودو خپل قلاوي خلاص کړې، اسلحې یې تسلیم کړې، سره او سپین زر یې تسلیم کړه او ځانونه یې د فرار کېدو لپاره تیارول. کوم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاو کې په غنیمت واخیسته هغه زر نیزې، 400 توري، 500 لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود و. دا بیل سرو او سپینو زرو او 40 زره د خرما یا کجور درختي. دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه و. دا بیل هغه شیانو څخه و چې مسلمانانو په نطاق او شک کې اخیستي و. دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورسېده. پر دې ټولو سربېره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته پلاس ورغله، یو هم د تورات ډېرې پخوانۍ نسخې وې، مګر يهود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، دا زموږ مقدس کتابونه دي، دا بیرته موږ ته راکړه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسه پوره چې دغه کتابونه سری کې یا یې وسوځي، ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلي و. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانه او بخښونکی و او مسلمانان د اقلیات سره نرمه او پسته گزاره کوي. نو یې دغه کتابونه بیرته و دوی ته ورکړه. بیا نو يهودو مشوره سره وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، تاسو ته د خیبر مزکه او زراعت داسې نه دي در معلوم لکه مشته، او په دغه کشتو هم تاسو داسې نه پوهیږئ لکه موږ. ورونو، په خیبر کې دونه کشتونه او باغونه و چې په ټوله جزیره العرب کې مثل نو. یوازې په کتیبه کې بیل شق او نطاق څخه د خرما 40 زره درختي وي. نو ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، کچیر ستا خوښوي او موږ د بزګرانو پر قسم په خیبر کې پرېږدي، ځکه اوس يهود په خیبر کې د هیڅ شي مالکان نه دي. نو ویل فقط د نوکرانو او خدمتګارانو په شکل غواړو چې پاتې سو. د اجرې او مزدوري په مقابل کې به دغه باغونه روزو او موږ تر تاسو شپه پوهیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موافقه ورسره وکړه چې يهود دي په خیبر کې د مسلمانانو په کورو کې فقط نوکران پاتې سي. کورونه، ځکه او باغونه ټول د مسلمانانو دي او دوی د مسلمانانو نوکران دي. کارونه به کوي او د دوی مزدوري د خیبر نیم حاصلات دي. هر کال به د خیبر د حاصلاتو څخه په سلو کې 50 خپل مزدوري اخلي، لکه زموږ په وطن کې کشتګران. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریښول، د هغه اساسي علت داو چې مسلمانانو د خیبر د روزنې د پاره مریان او نوکران نه درلوده او په خپل مسلمانان په جهاد مشغوله و. نو کزان د خیبر د زراعت په روزلو مشغوله کې جهاد پاتې کیږي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته اجازه ورکړه چې په دغه کورو کې و اوسېږي. کورونه د دوی ملک نه دي، کورونه اصلا د مسلمانانو دي، خو چاره نه و، دوی هم باید په یو ځای کې اوسېدلی وای. نو ځکه و دوی ته اجازه وسوه چې په دغه کورو کې و اوسېږي.
او د خیبر د زراعت مسؤلیت پر غاړه واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې يهود پرېږدي خپل کارونه دي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودو پاچا کنانه او د هغه ورور ربيع راوغشته چې د دوی سره د بني نظیر خزانه ورسره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خزانه پوښتنه ځنی وکړه. کنانه انکار وکړي چې نه په هغه خبر یم او نه ځای را معلوم دی. خو د يهودو څخه یو بل نفر چې دغه کنانه د اکازوی وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې ما به کنانه لیدي چې هر سهار به پر دغه خرابه ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وکنانه تویل کمی خزانه ستا سره پیدا کړو ودی وجنم؟ کنانه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه خرابه وکړي. خرابه وکیندل سو او د هغه ځای څخه هغه د دوی د خزانه یو څه مال راوېستل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نور پاته مال پښتنه ځنی وکړه. کنانه بیا هم نه غواړي چې هغه مال ورتسلیم کړي. نو یې کنانه د زبیر رضی الله تعالی عنہ په لاس ورکړي چې عذاب ورکړي ترڅو چې هغه پاته مال راوړي. خو کنانه د پاته مال اقرار نه کاوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې وی وجني. اصلا اتفاق داسې وو کچيري د يهودو سره پټ شوی مال چې سره او سپین زر دی پیدا سو ټول يهود وشل کیږي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کنانه او د دورور ربيع ووجل ځکه دوی دوه دغه خیانت کړیو او نور يهود یې پریښول. پر دغه سربېره بیا هم يهودو نور زر پټ کړیو ځکه مال او پیسې د يهودو د زړه ټوټه ده او بیا په ورسته کې په هغه مالو تجارت کاوه. خو مسلمانانو په دغه وخت کې نکړه ځنی پیدا. اوس نو د خیبر جنگ خلاص او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پر شاوخوا خیمه درولې دي چې د يهودو څخه یو شذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې نوم یې زینب بنت الحارث وو او د سلام ابن مشکم شذوه هغه چې د صعب ابن زبیر په قلا کې ووجل سو. او دغه زینب د مرحب پهلوان وريره دغه شذ راغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم تا کولای سوای چې د هغه عهد او اتفاق په اساس چې کسره یاسمین زر پیدا سو بیا نو ټول يهود وجل کیږي. موږ ټول يهود ووجنه. تا کولای سوای چې موږ ټول يهود ووجنه ځکه موږ خیانت کړیو خو تا موږ ته عفو وکړه. نو ما تا ته یو ملمستیا جوړ کړې ده چې دا د هغه شکر دی چې تا موږ نه ووجلو. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه راوړه چې هغه کباب سوی پسو او په زهرو لړل سوی وو. د مخه پښتنه کړې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومي غوښي خوشي دي. په جواب کې ورته ویل سوی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوجه غوښي خوشي دي چې موږ وزر ورته وایو. نو دغه پسه په وزر کې ډیر زهر اچولې و. دغه په زهرو لړل سوی پسه ورته راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام کښینستل چې دغه پسه وخوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو غوله واخیسته په خله کې کښېښول چې ویخوري. صحابه کرامو هم په خورلو شروع وکړه. اول نفر چې غوله تیر کړه هغه بشر ابن البراء ابن معرور رضی الله تعالی عنہ. هغه دغه غوله تیر کړه مګر د نورو اصحاب کرامو هغه اوله غوله چې په خله کې و جوړلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ پر وکي خړل بس کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ګوله چې جوړلې و ټوکړه البته ډیره لږ ټوټه تیر سوی و. نو ویل خوراک پرېږدي او د خلی ګوله ټوکی. صحابه کرام وویل یا رسول الله څه پېښه ده؟ ویل دغه پسره توای حلال سوی او کباب سوی پسو. دغه پسره توای چې زه په زهرو لړل سویم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه و. حلال سوی او کباب سوی پس خبري ورته کوي او په حال خبروي چې ما مخره زه په زهرو لړل سویم. بیا هغه شذر او غشته ویل ولید دا کار وکي. هغه ویل ما د ځان سره وویل کداغه سړی پاچاو خو موږ به ځنی فارغ سو او کنه بیو الله جل جلاله به خبر کی.
په اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه شذ ته عفو وکړه، خو بشر رضی الله تعالی عنه دغه زهر په خورلو شال سو، او بیا څه موده وروسته بشر رضی الله تعالی عنه دغه زهر د خورلو په واسطه وفات سو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شذ د بشر رضی الله تعالی عنه په قصاص کې ووجل، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پاته ټول عمر دغه زهر څخه تکلیف لیدي، همیشه به څه موده تر مابین دغه زهر په سبب درد ورته پیښیدي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل ما زلت اجد من الاكل التي اكلت من الشاة يوم خيبر، یعنی همیشه د هغه خورو څخه چې ما د خیبر په ورځ وخوړه درد حسوم. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په مریضی کې و فرمایل فهذا اوان انقطاع الابهر مني، یعنی دا هغه وخت دی چې زما ابهر قطع کیږي. ابهر هغه رګ یا شریان دی چې د زړه وینه پکښ تیریږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه رګ د هغه زهر د خورلو په سبب پرې یا قطع سو چې په خیبر کې خورلی و. ډېر علماء کرام وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت دی. دی علیه الصلاة والسلام دغه د خیبر د زهر په واسطه شهید وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره ټول صفاتونه پوره و، حتی شهید هم دی. اوس نو د خیبر جنگ او غزا په کلی صورت سره پای ته ورسېده، او په خیبر کې د مسلمانانو د شهیدانو شمیر 14 نفر دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او د يهودو د وجل سو کسانو شمیر 93 نفر دی. کم وخت چې د خیبر ټول جنگ خلاصو کګوري یو ډله سپاره را رهیدي چې دا د مسلمانانو هغه مهاجرین و چې حبشه ته تللی و او اوس بیرته راغله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه ورلېږلی و چې بیرته راسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم د حبشه څخه را رهیس و او مدینه منوره ته ورسېده. هلته ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره څخه د خیبر د فتح کولو د پاره تللی دی. نو دوی هم په رهیس و چې د خیبر په فتح کولو کې ګډون وکړي، مګر خیبر ته پر داسې وخت ورسېده چې خیبر فتح شوی و. او اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیده، هغه علیه الصلاة والسلام ډېر په خوشاله سو او وی فرمایل والله ما ادري بايهما اثر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، یعنی والله زه نه پوهیږم چې په کوم شي خوشالي وکم، آیا د خیبر په فتح سره کده جعفر رضی الله تعالی عنہ پراتک سره. او تاسو ته معلومه ده چې د حبشه د مهاجرو مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکازوی وو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د غنیمتو څخه دي د حبشه او مهاجرو ته هم حصہ ورکول سي، ځکه دوی په دغه نیت خیبر ته راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې ګډون او اشتراک وکړي. خو هغه خیبر فتح شوی وو. د فدک د يهودو سره صلح ورونو. تاسو په هیږي چې په ټوله جزیره العرب کې يهود په څو ځایو کې اوسېده. په جزیره العرب کې د يهودو د استوګنې ځایونه 15 چې په داسې ډول سره و. اول مدینه منوره چې هلته د يهودو هغه درې عمده قبیله د نور عربو ترڅنګ اوسېدلې. دوهم خیبر چې دا د يهودو لوی او اساسي مرکز وو او بل يهودو بل څوک هلته نه و. دریم فدک چې دلته هم یوازې يهود اوسېده. څلورم وادي القرى چې دلته هم يهود اوسېده او یو څل لږ عرب هم ورسره و. پنځم تیما چې دلته هم خالص يهود اوسېده. په نور ټوله جزیره العرب کې یا بت پرستان اوسېده یا په ځینو ځایو کې نصارا اوسېده. نو د مدینه منورې څخه يهود وېستل شو، خیبر فتح شو. اوس د فدک نوبت دی. د خیبر تر فتح کېدو د مخه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې څخه و خیبر ته ورسېدی، په دغه وخت کې محیصه
ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د فدک و يهودو ته ورولېږي چې و اسلام ته دعوت کې خو هغه دغه دعوت نه کوي قبول او اوس چې الله جل جلاله خیبر فتح کوي الله جل جلاله د فدک د يهودو په زړه کې بیر ور واچول نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې موږ هم داسې صلح در سره کوو لکه د خیبر يهودو چې در سره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح قبول کړه او فدک د مسلمانانو سو يهود فقط د نوکرانو په شکل هلته اوسېږي د وادي القرى فتح کېده اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو څخه فارغ سو او فدک په خپل صلح قبول کړه نو د وادي القرى پر طرف رهیسو چې هلته هم يهود اوسېده او یو څه لږو عربو هم ژوند ورسره کاوه د وادي القرى يهودو د جنگ د پاره پوره آمادګي او تیاری نیولې و د مسلمانانو لشکر لا هلته نو اړولې چې د يهودو د طرفه د غش وشتل شروع وسو چې په دغه غش وشتلو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوم رئی چې مدعم نومېدی په غش وشتل سو او ووجل سو صحابه کرام وویل دته د جنت مبارکي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هیڅ کله داسې نه ده زما دي قسم په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی هغه کالی چې د خیبر په ورځ د غنیمتو څخه واخیستی او د تقسیم یا ویشلو د پاره نه راوړي هغه به پر د باندې اور بلوي خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول واوریدي نو یو سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د چوټي یو یا دوی تسمیر راوړي چې دا یې هم د مخ تر ویشلو د غنیمت څخه اخیستی وي او اوس یې د اور د بیري څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورتسلیم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د چوټي یو یا دوی تسمیر د اور یعنی هر هغه څوک چې د غنیمت هر شی تر تقسیم د مخه واخلي هغه شی به د پاره د اور څخه جوړ سي او عذاب پور کول کیږي مجاهدین ورونو شو متوجه سي هر هغه شی چې د دشمن څخه په غنیمت اخیستل کیږي هغه باید خپل امیر ته تسلیم سي او امیر یې باید په شرعي طریقه پر مجاهدینو وویشي کدا سي ونسي هغه شی به د قیامت په ورځ د هغه اخیستونکو د پاره د اور سي او د تبع عذاب پور کول کیږي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب د جنگ د پاره تیار او آماده کړ د لشکر عمومي بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي یو بیرغ و حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي یو بیرغ و سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي او یو بیرغ و عباده ابن بشر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي بیا د وادي القرى يهود و اسلام سره دعوت کړ خو هغه اسلام نه قبلوه بلکې د هغه د طرفه یو پهلوان د مبارزې لپاره راووتی ودته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وروتی او يهودي ووشي بیا د يهود بل پهلوان راووتی دا هم زبیر رضی الله تعالی عنہ ووشي د يهودو د طرفه بل پهلوان راووتی د هغه د مبارزې لپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وروتی او يهودي ووشي ترڅو چې د يهودو د طرفه په دغه مبارزه کې یو لس نفر پهلوانان ووجل شو او د هر پهلوان تر وجلو وروسته به مسلمانانو يهود و اسلام ته دعوت ول او هغه به د اسلام د قبلولو څخه انکار کاوه په دغه ورځ مسلمانانو خپل منځونه پر وخت او په جماعت کول هر وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم المنز ادا کړي بیا به يهود و اسلام الله او رسول الله ته دعوت کړه او د هغو تر انکار وروسته به بیا جنگ شروع شو په دغه ورځ تر ماښامه پورې جنگ وشو په دا سبا سهار تر باندې وروسته بیا جنگ شروع شو خو د لمر دراختلو سره يهود تسلیم شو او وادي القرى په جنگ سره فتح شو الله جل جلاله مسلمانانو ته د دوی ډیر مالونه او سامانونه په غنیمت ورکړه د تیما د يهودو سره پر جزیه صلح تیما چې د يهودو بل منطقه و کوم وخت چې د هغه ځای و يهودو ته د خیبر د فتح کېدو خبر ورسېدی او بیا یې د فدک د يهودو اخبار واوریده او بیا د وادي القرى د يهودو په تسلیمېدو خبر شو یوازې دا نه چې د مسلمانانو پر ضد یې هیڅ مقاومت ونه کوي بلکې په خپل دوی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې موږ نه جنگ غواړو نه صلح
بلکې مسلمانانو ته جزیه ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی دغه غوښتنه قبول کړه او پر جزیه فیصله ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته یو د امان لیک ورلیکي چې دغه لیک نوشته کوونکی خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه او لیک داس لیکل شوی وو: دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه و بنی عادیان ته لیک دی چې د دوی ساتنه د مسلمانانو پر ذمہ ده او دوی به مسلمانانو ته جزیه ورکوي. پر دوی نه تجاوز کیږي او نه د خپل ځای څخه ایستل کیږي. شپه یې د راحت ده او ورځ یې د کار کولو ده. د جزیره العرب څخه د يهودو استل. د يهودو ټوله منطقه فتح شوه او يهود بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې په جزیره العرب کې پاتې و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې هم يهود موجود و. څو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو مسلمان سړی په خیبر کې د يهودو د طرفه ووجل شو. ورونو ودغه کیسه ته شمو متوجه سي چې د یو مسلمان سړی ویني د هغه وخت و حاکمانو او آمرانو ته څونه اهمیت درلودي. د یو سړي د وجلو په سبب وکفارو ته څونه جزا ورکول کېده او د نن ورځې د حاکمانو او آمرانو د حالاتو سره مقایسه کوي. دغه د عدل ترازو او حکم به تاسو ته پېژدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه باره کې تحقیقات شروع کړ، خو يهود هیڅ حال نه ورته وایي او نه اقرار کوي. یو مسلمان نفر په خیبر کې د يهودو د طرفه وجل شوی دی، خو يهود حال نه وایي چې چا وجل دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل: که قاتل پلاس را نکي تاسو ټوله فرار کوم. خو يهود پر دغه ټینګو او قاتل نه ورشاوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټول يهود فرار کړ. د خیبر يهود، د فدک يهود، د وادي القرى يهود د یو مسلمان سړي د وجلو په سبب ټول فرار کړسوه. بالکل د جزیره العرب څخه وېستل سو. په ټوله جزیره کې نور يهود نسو پاته بیل د تیما د يهودو څخه. دا ولې پاته سو؟ ځکه د تیما يهود په جزیه اوسېده. مال او ملک د دوی وو او دوی مسلمانانو ته جزیه ورکول او د هغه نورو يهودو سره اول جنگ وسو او بیا په صلح پاته سو. د هیڅ ځمکه او جایداد مالکان نه و، فقط نوکران او خدمتګاران و او د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس و. هر وخت چې به استل کولای شوی، مګر د جزیه يهودو ته امان وو. نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه نور يهود ټول وشړل او یوازې د تیما يهود په جزیره العرب کې پاتې شو. دا د جزیره العرب څخه د يهودو د استلو سر او سبب وو. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د يهودو ټوله منطقه فتح کړې، نو د يهودو د منطقو څخه برته د مدینه منورې پر طرف رهیس و. کګوري په لار کې د غطفان قبيله هغه چې عيينه ابن حسن یې رئیس و ولاړه ده. د دوی لا تر اوسه مسلمانانو ته امید سته او غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې عيينه اوس هم موږ نه پریږدي او لا راپسې دي. نو لشکر امر کوي چې د عيينه پر طرف درځي. د مسلمانانو لشکر د عيينه پر طرف ورهیسو. د الله جل جلاله کارونه دي. عيينه چې ولید چې مسلمانانو د پر طرف حرکت ورشروع کړي، پزړه کې بیر ورولويده او په چشته شروع وکړه. ځکه دای په هدي چې د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر په خیبر کې پر لزر نفر غالب سو. حال دا چې هغه هم په قلاو کې و. نو عيينه د ځان د پاره فرار تر قرار بهتر ولیدي او د لشکره سره وتښتېدی. دا هم هغه الهي نصرت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده سوی وو. د خیبر د فتح حالات د مکه مکرمه قریش ته څنګه ورسېده؟ اوس به هغه حالات درته بیان سي چې د مکه مکرمه مشرکان د خیبر په فتح څنګه خبر سو. یو نفر چې نوم یې حجاج او مشرک وو، د خیبر د فتح په وخت کې د دغه منطقه په شاوخوا کې وو.
کوم وخت چې د خیبر د فتح کېدو واورېده او د اسلام کامیابی ورښکاره شوه نو یې د اسلام سره علاقه پیدا شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی مسلمان شو. خو په دغه وخت کې د مکه مکرمه د تلو اراده و نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله په مکه مکرمه کې زما ډیر مالونه د خلقو سره سته غواړم چې ولاړسم او هغه خپل مالونه راټول کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولاړسه او خپل مالونه د خلقو څخه واخله. حجاج ویل بیل درواغ ویلو مالونه نسم راټولولای. ویل نو دغه حجاج اول هغه نفر دی چې د خیبر د منطقې څخه مکه مکرمه ته ځي او قریش هم د خبرو په انتظار دي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په خیبر کې څه پیښ شوی وي ځکه د دوی خیال نه بلکې یقین وو چې يهود پر مسلمانانو غالب کیږي ځکه يهود لزر د جنگ نفر لري او بیا په قلاو کې دي نو څوک پر غالب کېدلای شي. خیر حجاج رهیسو او مکه مکرمه ته ورسېدی او هلته خلق پر راټول شو. ویل ها ژر وایه څه خبر دی راوړی دی. حجاج ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکره سره ماته وخوړه او دای بندي ونیول شو. ژر د چتاسه ته بیراولي. قریش ډیر خوشاله شو. مهمانی او مبارکي شروع شوه. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا دلته ولاړو او د حجاج خبرې واورېده. د ډیر خوابدي څخه غزار او بهوش شو. زړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې څنګه هغه بندي نیول کیږي. نو غزار خلقو چې راپورته کوي د تلو نو خلقو واخستي او خپل کوړته ورساوه. حجاج و قریش ته ویل د دغه زیری په مقابل کې هغه زما مالونه چې ستاسو سره دي هغه راکړي ځکه د حجاج مالونه د تجارو او نورو خلقو سره پاشلي و. ویل مالونه مې راکړي چې ولارسم په خیبر کې بندي مسلمانان رانیسم او بیا یې په عربو کې خرڅ کم. قریش ویل هو د دغه زیری په مقابل کې په هر څه ارزه. حجاج وایي زما ټول مالونه په درو ورځو کې راټول کړ. زما خیال نه وو چې په میاشت سره یو ځای کم مګر د هغه زیری په بدل کې زما مالونه په درې ورځې راټول شو او په دغه درو ورځو کې عباس رضی الله تعالی عنه شدید مریض دی. ډېر شدید مریضي ورته پیښ شوه تر داسې اندازې چې د ولاړو نه دی او ډېر غمجن دی. اوس غواړي چې دغه خبر ښه تاکید وکړي. نو ویل تاسو بیا دغه حجاج را تراولي. حجاج ورغلی او عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ته یو ور بیا قصه په ښه تفصیل سره راته وک. حجاج ویل دغه ناس نفر د باندې وباس. نفر ویستل شو. حجاج ویل یا عباس والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خیر دی. يهودو ته ماته ورکړه او د هغو قلاوی فتح کړه او د يهودو د پاچا لور یې په نکاح کړه. ټول قصه په تفصیل سره ورته وکړه. د عباس رضی الله تعالی عنہ مریضي ورکسوه. یو دم جوړ شو ځکه د فکر مریضي و. د پخوا پشان جوړ روغ سړی شو. غواړي چې د باندې وروزي مګر حجاج ورته ویل یا عباس خواهش کوم د باندې موزه. قریش اوس ما مالونه راټولوي. کوم وخت چې جوړې د چې زه د مکه مکرمه څخه ولاړم بیا وروزه او قریش خبر ک. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا دې حق دی فقط درې ورځې انتظار درته کوم او بیا قریش خبروم. حجاج ویل صحیح ده. حجاج خپل مالونه په درو ورځو کې سره راټول کړ او بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. پس له درو ورځو څخه عباس رضی الله تعالی عنہ هغه خپل شکالي واغوسته ځان یې ښه پاک او خوشبويه کړ او قریش ته ورووتی. په دغه پاک او سپېڅلي شکل پر کعبه شریفه طواف کوي.
د خیبر واقعي خبر لا تر اوسه مکه مکرمه ته نه دی را رسیدلی، بل حجاج څخه تر اوسه بل څوک نه دی راغلی. قریش په هغه خپل خوشحالي کې دي. اوس چې عباس په دغه پیشن او شل لباس کې ولیدي، ول یا عباس دا د مصیبت سره مقابله ده، یعنی د غم په وخت کې داسې ځان تیارول دا خپل ځان ته دلاساینه او تسلا ورکوي. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل یا والله. قریش ول نو دا درې ورځې چیرې وې؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل حجاج تاسو خطا استلاست، اصلا قصه داسې او داسې ده. د قریش وزرته نه لويږي، نو انتظار کوي چې یو څوک راسي. پس له 15 ورځې هغه واقعي خبرونه را ورسېده او قریش ورختا شو. پوس و چې اسلام ورځ په ورځ کامیاب کیږي او د اسلام دین لوړیږي. دا د خیبر قصه و. و مدینه منوره ته د بیرته تک په وخت کې دغه یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې اوس به درته بیان کوم. هغه داسې کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان بیرته مدینه منوره ته تله، پر لارې ټول شپه تګ وکړي او د شپې په اخره کې د لارې په یو حصہ کې بدسوه. تر بدیدو د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بلال رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا بلال ته بیدار اوسه چې د سحر منځ ته مراویش کې. بلال رضی الله تعالی عنہ وویل شدی یا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنہ ناس دی او خپل اوشته تکه کړی ده. د الله جل جلاله کارونه دي. د بلال رضی الله تعالی عنہ هم په ناس سترګې پټې سوې او بدوس. د لمر تر اختلو پوري هیڅوک نس راويش، څو د لمر حرارت راويش کړه او اول هغه څوک چې راويش سو هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. نو ویل یا بلال صدرته پیښ شو. بلال رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله هغه راته پیښ شو چې تا ته پیښ شوی و. دانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو سره دغه شیلې څخه ووتی او لږ مخته ولاړی او هلته په خلقو د سحر المنز ادا کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برته مدینه منوره ته کامیاب او فاتح ورسېدی. محترم ورونو، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مثلث د دوو قوي اضلاع د ماتولو څخه فارغ سو، اوس د درېمې ضلع د ماتولو وخت را ورسېدی. لکه د مخه چې مدرته ویل د اسلام او مسلمانانو عمده دشمنان درې ډلې و. اول قریش، دوهم يهود، دریم هغه اعراب چې په نجد او شاوخوا کې اوسېده. د هغه دوه عمده دشمنانو لکه قریش او يهود د ماتولو او د بین وړلو حالات خو په تفصیل سره درته بیان سو، مګر هغه په زړه سخت صحرایي او قبیلوي اعراب تر اوسه پورې څو وخت تر مابین د چور او چپاول حمله کوي. څنګه چې دغه صحرایي اعراب په یو شار یا منطقه کې نو سره یو ځای په کوشتو او قلاو پورې نو تړلي، نو پر دوی پوره تسلط او سیطره راوستل او د دوی د شر څخه په پوره ډول ځان ساتل نسبت و اهل مکه او اهل خیبر ته ډیر سخت او مشکل و. نو ځکه بیل دې څخه چې پر دوی تعذيبي او بیرون کې حمله وسی بل چاره نه و او مسلمانانو هم پر اعرابو دغه تعذيبي حمله په پرله پسې شکل کوله چې دا حمله ډيري او په تکرار سره سوي دي چې اوس به زه یو څه دلته بیان کوم. البته د ترتیب مراعات پکښ نشته. لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه قبیلو یا اعراب ته جزا ورکول کوم چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وو یا یې د مسلمانانو سره دښمنی کړی وي یا یې کوله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قبیلو ته د مجاهدینو ډلې یو په بل پسې ورلېږلې چې دغه ډلو یا سریو څخه یو هم د تربه سریه ده. اول
د هجرت په 9 کال کې د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو 10 نفریزه ټولۍ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د حوازن و قبیلو ته ورولېږل چې حوازن هم د هغه قبیلو څخه ده چې د خندق په جنگ کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. دغه سریه به د شپې تکاوه او د ورځې به پټېده، خو پر دغه سربېره د حوازن و قبیلې ته د مسلمانانو د ورتګ خبر ورسېدی او د خپل منطقې څخه وتښتېده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دوی وکورو ته ورغلی، خو هلته هیڅوک نه و. نو بیرته د مدینه منورې و طرف ته رهیسو. مسلمانان د بیرته راګرځېدو په وخت کې د خثعم د قبیلې پر یو ډله پیښ شو. نو یو د مسلمانانو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وویل کله خوشوي پر دغه ډله به حمله وکړو، مګر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا هیڅ کله داسې نه کوم، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خثعم پر قبیله د حمله امر نه دی راته کړی، فقط حوازن راته ویلي دي. سره د دې چې مسلمانانو د خثعم پر خلقو حمله کولای شوی چې دا هم کفار و، مګر یا په مسلمانانو کې پوره اطاعت او پوره انضباط موجود و. کوم څوک چې ورته ویل سوی و هغه په کار و، نه غوښته چې د امیر تر امر تجاوز وکړي. د مسلمانانو مقصد د ځایو نیول یا د غنیمتو جمع کول نه و، بلکې هر هغه مصلحت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدي او دوی د هغه د پاره لیږل، اصحاب کرامو هغه امر په پوره اطاعت او کامل انضباط سره عملي کاوه. دوهم همدارنګه د هجرت د 9 کال د شعبان په میاشت کې یو بل سریه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و بني فزاره او بني کلاب ته ولېږل شو چې دغه قبیلو هم د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکولای شوی چې پر هغه حمله وکړي، هم یې مشرکان ووجل، هم یې بندیان ځنی ونیول، هم یې غنیمتونه ځنی راوړل. دریم دغه رنګ په دغه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل سریه د فدک و منطقې ته ولېږل. ورونو تاسو دغه پرلپسې جهاد ته وګورئ. مسلمانان هیڅ کله پر راحت او آرام نه کېناستل، بلکې د کلمت الله د لوړوالي لپاره همیشه ستړي او ستومانه په وږي نس په سفر او جهاد کې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د شعبان په میاشت کې یو 10 نفریزه سریه د فدک و منطقې ته ولېږل چې و بني مره ته جزا ورکړي. بني مره د غطفان د قبیلو څخه دي، په نسب کې سره نږدې دي، او د بني مره رئیس حارث ابن عوف. حارث ابن عوف هغه څوک دی چې د خیبر په غزا کې عیینه د مسلمانانو د جنگ څخه منع کاوه، ځکه اوس عقل وسرته ورغلی وو او احتیاط وکاوه. مګر بیا هم دی او د قبیله هغه څوک و چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد ګډون کړی وو، نو خامخا باید جزا ورکول شي. د همدغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د 10 نفر اصحاب کرام سره ولېږي چې و بني مره ته جزا ورکړي. مګر څنګه چې د قبیلو ډېر احتیاط کاوه او همیشه به پلارو کې کمین نیوي او پټ بوه، ځکه دوی هم د مسلمانانو د حملو څخه بیریده. نو دغه د کمین نفر وکولای شوی چې د مسلمانانو ډله د مخ تر دې چې و بني مره ته ورسیږي محاصره کړي. مسلمانان محاصره شو او د دوی په مابین کې جنگ شروع شو، ترڅو چې د مسلمانانو سره ورسره ټول غش خلاص و او د کفارو د طرفه غش پر اوریده. مسلمانان یو په بل پسې شهیدېده. بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د زمری غوندي جنگ وکړي، خو په اخر کې دی رضی الله تعالی عنہ هم زخمی شو. څنګه چې د ملګری مسلمانان ټول شهیدان شوی و او د یوازې د شپې تر تاریکۍ پورې جنگ وکړي، نو په شپه کې د فدک کلی ته ورغلی. په فدک کې يهود اوسېده،
دغه يهودو او مسلمانانو په مابین کې هغه صلح و چې د مخه بیان درته وس. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ و دوی ته ورغلی او هغه هم ځای ورکړي. بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ دغه سریه امیر په دغه طریقه سره د مرګ خلاص. دغه د مسلمانانو شهادت بیا په کفارو کې جرأت پیدا کړ او اعراب بویل په والله کېدلای چې د خلق مات سي او شکست وخوري. کفارو چې د مسلمانانو پر لپسې کامیابی لیدلې، خاصتا چې په خیبر کې د دوی کامیابی ولیده، نو یې دا فکر کاوه چې د مسلمانانو قوم هیڅ ماته نه خوري. او اوس چې دغه غمجنه او زړه دردونکې حمله پر مسلمانانو وسوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه 10 نفر پکې شهیدان سو، نو بیا د کفارو د قبیلو امید پیدا سو او بیا یې په سر او دماغ کې د مدینه منورې د حمله خیالونه ورګرځیده. څلرم، دغه کال د روزه په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سریه چې شمیر یې 110 نفر وو د غالب اللیثی رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د بنی عوایل او بنی ثعلبه او قبیلو ته د جزا ورکولو د پاره ولېږل. د غالب اللیثی رضی الله تعالی عنہ سریه وکولای سوای چې وکفارو ته جزا ورکړي او مدینه منورې ته بندیان او حیوانات په غنیمت لنی راولي. څنګه چې غالب رضی الله تعالی عنہ ډېر احتیاط کاوه، خاصتا پس له هغه واقعې څخه چې وبشیر ابن سعد او د ملګرو ته په تیر میاشت کې پیښ شو او 10 نفر مسلمانان پکې شهیدان شو. نو یې تر خپل ټولۍ تر ورتګ د مخه و هر ځای ته د معلوماتو د پاره نفر لېږل چې دغه معلوماتو د پاره یو وار په خپل غالب رضی الله تعالی عنہ د بنی عوایل د قبیله و شاوخواته ورغلی. څنګه چې بنی عوایل هم د مسلمانانو د حمله څخه په بیره کې و او احتیاط وکاوه، نو همیشه به په لارو کې د معلوماتو د پاره نفر کښنول. غالب رضی الله تعالی عنہ وای د ماښام وخت وو او تاریکه شروع کېده. په دغه وخت کې د معلوماتو د پاره یو غونډې ته وختم چې شاوخوا وګورم او لور پر غونډې می څنګه واچاوه و مې لیدل چې بنی عوایل هم د مدینه منورې د حمله د پاره ځانونه تیاروي. زه پر دغه غونډې وم چې د دوی پیردار راته متوجي سو، خو د تاریکې په سبب دا فرق نسی کولای چې دغه سیاهي یا شکل د انسان دی کده بل شي. مګر پیردار چې ولیدلم وخپل شذ ته وویل. غالب رضی الله تعالی عنہ وای زه د دوی خبره اورم چې پیردار وخپل شذ ته وای شذ دغه سیاهي پر دغه غونډې پرون نه و. نو شرح ته متوجي سو، خو زه هیڅ حرکت نکوم ځکه که حرکت وکم پوهیږي چې انسان دی او پوه بسي چې موږ د دوی د حمله د پاره راغلیو. نو زه د حرکت ناستم او دوی بیا دغه سیاهي څخه په شک کې دی. نو یې خپل شذ ته وویل هغه زما لیندي او دوه غشي راک. ما د ځان سره وویل ولا حول ولا قوه الا بالله. اوس په هجم چې دغه نفر می ولي او زه بیا په دې سبب حرکت نظم کولای چې زموږ په حال به خبر سي. نو یې غشي واخستي او زه په وښتم. غشي زما پر اوجاو مشتي او زه پر هغه خپل ځایم، هیڅ حرکت نکوم، صبر او تحمل کوم. سړی وخپل شذ ته وویل والله واري من دې خطا سوی مگر ته دغه بل غشي هم راک. سبحان الله، دغه بل غشي هم واخستی او زه په وښتم، دامي هم پر اوجاو مشتي او زه حرکت نکوم. سړی ویل کچیر ژوندۍ شي وای شوریدلې بوای. زه پر دغه خپل ځای لکه میخ ثابت ورته ناستم. څو شت توره تاریکه سو. نو خپل ملګرو ته ورغلم او ورته ویل خلق زموږ پر اتګ نه دي خبر. نو محمله پر وکړه. غالب اللیثی رضی الله تعالی عنہ هم د هغه خپل زخم سره په دغه جنگ او حمله کې اشتراک وکړ ځکه زخم یې ډیر شدید نو.
غالب رضی الله تعالی عنہ په دغه حمله کې خپل افراد امر کړ چې هر دوه نفر به یو ځای سره ځي جلا کیږي بنه بیا داسې نه وي چې یو نفر راسي او وایي په هغه خپل ملګری نیم خبر دا امر په دې سبب وو چې دغه حمله پر یو پوره او کامله قبیله و او د شپې په تاریکه کې و نو پر دې بیرېدی چې نفر یو ورک نسی نو یې حمله شروع کړه او په خپل مقصد کې کامیاب شو دغه قبیله څخه یې شپوره غنیمتونه راوړه مګر دلته یو کوچنی واقعه پیښ شوه هغه دا چې د بنی عوایل د قبیله څخه یو نفر چې مرداس ابن نهیک نومېدی په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ پسخندونه وهل اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل د اسامه رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته او پر دغه سړی حمله وکړه سړی ځنی وځغسته اسامه بیرته راوګرځید سړی بیا پس راغلی بیا هم اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد الفاظ وای اسامه بیا مجبور شو پر سړی حمله وکړه پس ځغلی څنګه چې دغه ټولي امر کړی وو چې دوه نفر به سره یو ځای وي نو د اسامه رضی الله تعالی عنہ ملګری یو انصاری وو دغه انصاری و اسامه ته وویل یا اسامه پرېږده درځه چې ځینځو اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد وایي هیڅ کله نه پرېږدم هغه کافر زغلی او بد وایي او اسامه پس زغلی څو اسامه پس ورسېدی او انصاری په پسې دی ځکه د غالب لطفا فتا واړو